د تیر جمهوریت 95% سفارتونه کونسلګریانې چې په خارج کې وي دا د جنګ سالارانو، ټوپک سالارانو، وطن پروشانو، بې ضمیرو او دغه د خاینینو شخصي جایدادونه او شخصي پراپرټي ګرځولې او په دې باندې غصب کړی و، لکه څنګه چې په افغانستان کې په میلیونهاو جریبه ځمکه دې غصب کړې وه. تازه د جرمني کې چې بون کې کومه د افغانستان کونسلګري وه د هغې باره کې معلومات در کوم. زه 2 ورځې په دې مرګړو سره په تماس کې په جرمني کې او د دې ټول معلومات مې افغانانو راجمع کړ. ستاسو معلومات دی چې د تیر جمهوریت 4 کاله کېږي، سره پاسه 4 کاله او افغانستان اسلامي امارات دغه نوی حکومت راغلی. 4 کاله چې په دغه بون یعنې دغه جرمني کې چې کومه کونسلګري وه په دې کې دغه خاینینو چې په دې کونسلګرۍ کې کار کوو. دا بعد ټیم خلک کینی که نه وایي دغه طالب چې دی هغه بې سواده دی او موږ ته سواد ضرورت دی او موږ ته د ډیګریانو ضرورت دی او موږ ته نیټۍ والا ضرورت دی. سواد څه بد شی نه دی، ښه شی دی، خو په داسې سواد والا او په داسې ډیګریانو والا دې نالت شي. زه په داسې سواد او په ډیګریانو والا باندې څه وکړم چې هغه دومره غټ اداري فساد او اخلاقي فساد او وطن سره یې مهربانه جفا کړي او د افغانستان نوم په دنیا کې شرموي. 4 کاله په زرهاو پاسپورټونه په پاکستانیانو خرڅ کړي، په ایرانیانو یې خرڅ کړي، په تاجکستان ازبکستان خلکو باندې خرڅ کړي، په زرهاو تذکري افغانانو دلته ورغلي دي، داخلي کړي دي او دغه پیسې ټولې د دغه پاسپورټونو او د دې تذکرو ټولې په شخصي جبونو کې اچولې، خپلو کې تقسیم کړي دي افغانانو. او دا څه نوې خبره نه، دلته په لندن کې او که په هر ځای کې دا سفارتونه وو. زه دغه لندن کې ما چغې والې، ما ویډیوګانې شته دي. د 2015 او 4 خبره راته کوم، دلته پاکستانیان راغلي، قسم په خدای پاکستانیانو پاسپورټونه کور ته یې ورته راوړه په 1000 پونډه باندې بیا پرې خرڅوه. دغه زما د پښتونخوا پښتانه زه پرې دغه نه کومه، دغه پښتنو باندې قسم په خدای کورونو ته به ورته پاسپورټونه راوړه په $10 بیا 1000 پونډه بیا ته اخیسته او جب کې بیا دا پیسې ور اچولې دي سفارتونو والا. داسې نوې خبره نه ده. او زما غوندې سړی به چې ورغی 1400 پوښتنې به یې رانه کولې. نو اوس څه کوې چې د پاسپورټونو هغه ماشینونه یې ټول مات کړي، هغې کې چې کم امکاناتو یعنې هغه پاڼه یې ختمه کړې، په کومه پاڼه باندې چې معلومات دغه ته ورکول کېږي ولس ته چې ستاسې یا تذکره یا پاسپورټ یا هر شی چې وي د کونسلګرۍ د سفارت، هغه ماشینونه یې هم ختم کړي دي. کمې موټر چې وي هغه یې ختمې کړي، اوبه یې پرې راپرېښې دي په کونسلګرۍ باندې. افغانانو ورونو تاسې ما ته ووایئ چې افغانستان به جوړ شي او داسې خلک به راته افغانستان جوړوي چې دغه په دې خارج کې ناستي، په دې جرمني کې، په دې لندن کې دغه خلک ګوري چې دې څومره ژمن دي د خپل وطن سره، د خپلو خلکو سره. ته د دې کونسلګریانو سفارتونه وګوره چې څومره خدمت خپل ولس ته کوي. مګر زموږ د تیر جمهوریت د وختو سفارتونه او کونسلګریانې په امریکا کې یو دیوال واره $10,000 پې مصرف کړي، نه پوهېږم چې $1,000,000 په حکومت پسې حساب کړي که څومره حساب کړي. یعنې دا ټوله مافیا کړی ده او دا اوس هم دې زور لګولی دی چې په افغانستان کې مشکل پیدا کړي او د دې د ګټې ماشین بېرته روان شي. خو انشاءالله داسې افغانانو ته، داسې خلکو ته هېڅ ضرورت نشته په افغانستان کې. او دلته یې بعضې خلک په ټویټر او په ټیک ټاک باندې کېنولي دي او دغې ته پیسې ورکوي افغانانو ورونو، دغه کونسلګریانو والا، دغه سفارتونو والا د تیر جمهوریت. او دا هغه خلک دي چې دغه تیره جمعه په اسلام برباد کې 2 جمعې 3 جمعې مخکې ناستو او د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ پروګرامونه یې جوړول. دلته موږ ته کېني جمهوریت غواړو، دا غواړو. ستاسې غونډه کې جمهوریت، ستاسې غونډه کې خلک د خدای پاک افغانستان ته نه راولي. ښه دی چې تاسې غونډه کې خلک ورک شو. تاسې خو هغه وطن پروشان هستئ چې د افغانستان په تاریخ کې دومره خیانت چا نه دی کړی. په میلیونهاو جریبه ځمکه په افغانستان کې غصب کړه، په دې سفارتونو کونسلګریانو باندې ګېډې اچولې وي او دغه پیسې چې دغه 4 کاله کوم آمدني راغلی په دې جرمني په دې کونسلګرۍ کې بون کې، یقین وکړئ دا په $1,000,000 د افغانانو ورونو. نن چې دنیا ګوري چې د افغانستان د سفارتونو والا چې دا څومره مقدس ځای دی، څومره مقدس نوم دی د یو مملکت، دا ستا ترجماني کوي، دا ستا دنیا ته دغه رسوي، هغې کې داسې اداري او هغه اخلاقي فساد باندې زه فل حال دومره دغه نه کومه، خو هر شی پکې کړی دی. یعنې کم خیانت چې وی په دغه کونسلګرۍ کې دغه په جرمني کې شوی دی کړی دی. نو الله هم تباه و برباد کا، الله هم بچي ذلیله کا، الله هم ښه دی چې ستاسې نه خدای پاک موږ خلاص کړو. ستاسې نه موږ ته د افغانستان یو جاهل چې هغه جاهله وي، بې سواده وي، هغه موږ ته ښه دی. نه ستاسې غونته کې تعلیم یافته وطن پروشان د افغانستان دشمنان.
الله هم د دې ملکونو نه پسې ورک کړه. نو ډېر غټ خیانت شوی افغانانو په دنیا کې زموږ د افغانستان نوم وشرموو. نالت یې پیدا